سلامونه دوستانو، شاکر سنګر یم. زموږ پښتانه ورونه په کوم عذاب باندې اخته سوي دي، نور خو پرېږده. دغه ځوانان مو بیخي داسې بل رقم ناولده ویډیوګانې مې مخته راځي. ډېره حیران پاتې یم چې اوس زموږ ځوانان پر کومه خوا روان دي او معاشره پر کومه خوا روانه ده. راځئ په دا کوچني کلیپ کې د دغه ځوان په خبرو کې تاسې څه وایاست؟ دغه ځوان څنګه خبرې کړي دي؟ دا زموږ را روان نسل به څه رقم وي؟ دا ټولې خبرې را سره واورئ. د قسم په قرآن کې واړی ویډیو لیک خامخا ورکړه. د قرآن ورۍ ته وګوره که به لیک نه ورکوې. و د اشنا وخته ناست یم لیک ورکړئ. د قسم په خدای چې لیک ورکړئ. لیک ورکړه مه کوه. لیک ورکړه بیا یې واړه تر هغوی د قسم په خدای که واړی خدای مو واخلئ. خدای نه منې، قرآن نه منې، قسم په خدای چې لیک ورکړې. لیک ورکړه، زارۍ درته کوم، خواست درته کوم. لیک ورکړه، خامخا یې ورکړه، ماما مه کوه. لیک ورکړه بیا یې واړه او بیا رانه درته خاماسې. قسم خدای مې اخیستی دی. لیک به خامخا ورکوې. لیک ورکړه. د اشنا یخته ناست یم، د شپې 1 بجه ده. موږ به د خدای وروي ته وګورو که به لیک نه ورکوې.